السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ننني درس کې به مونږ ان شاء الله د زیریناف ویښتو متعلق درې مسایل بیانو. د ټولو نه وړاندې چې د زیریناف ویښتو حد څومره دی، یعنی د کم ځای نه د کم ځای پورې دا ویښته کټ کول په انسان باندې لازم دي. په دویم نمبر چې د دې وخت څومره دی چې په څومره وخت کې انسان خپل زیریناف ویښته کټ کوي، د هغې نه به نه اړوي. که چېرې د هغې وخت نه واوړي نو بیا انسان په هغې باندې ګناهګار ګرځي. په دریم نمبر کې به دا مسله بیان کو چې په کم څیز سره انسان دغه ویښته کټ کی. د زنانه لپاره کم څیز ضروري دی او د نارینه لپاره کم څیز ضروري دی. ټول تفصیل ان شاء الله په دې ننني درس کې موجود دی، نو تر اخر راسه دا درس وګورئ. ان شاء الله تاسو به د مسلې په وضاحت باندې پوره پوه شئ. راځو د اولنۍ مسلې طرف ته چې د زیریناف ویښتو حد څومره دی، یعنی د کم ځای نه د کم ځای پورې ویښته دا کټ کول لازم دي. نو د زیریناف ویښتو حد هغه د نامه نه لاندې چې کم ځای دی د دغې نه واخله او تر د غټو بولو د ډکو امتیازو د ځای چې کومه چاپیره حصه ده دغه ټولو سره دا د دې حد دی. د نامه د ویښت نه به انسان شروع کوي او تر دغې حد پورې به دا صفایي ټوله کوي. ډېر مسلمانان په دې باندې نه پوهېږي چې د دې حد څومره دی. نو د دې حد یادول پکار دی، ځکه چې یو انسان په اسلام کې راغټ شي او هغه ته دا پته ونه لګي چې د دې حد څومره دی. نو دا یاد کړئ چې د نامه نه لاندې چې کومه حصه ده د هغې نه واخله تر د غټو بولو چې کوم ځای دی د هغې چاپېره حصه د دغه ځای پورې د زیریناف ویښتو حد دی. د دغه ځای پورې به انسان دا خامخا کټ کوي او دا به ختموي. په دویم نمبر کې څومره وخت پس دا کټ کول پکار دي. نو اول خو انسان له پکار دی چې په هر هفته باندې خپله صفایي او نظافت راولي. که هر هفته ورته ګرانې نو دویمه هفته، که دویمه هفته هم ګرانې نو درېیمې هفتې ته خیر دی واړئ. خو د 40 ورځو نه دا زیاتول نه دي پکار. که چېرې د 40 ورځو نه زیات شي نو دا انسان په دې باندې بیا ګناهګار ګرځي. نو د دې وخت څومره دی؟ 40 دن. د 40 ورځو نه به انسان خپله صفایي هغه نه اړوي، بلکې په 40 ورځو کې به دننه صفایي کوي. په دریم نمبر باندې چې انسان په کم څیز سره خپله صفایي به کوي. نو د نارینه لپاره غوره خبره دا ده چې د ترخونو ویښتو دا وباسي په لاسونو باندې، دا افضل ده. لیزر وغیره استعمالول دا جایز دي چې انسان په دغې سره خپله صفایي راولي. او پاتې شو زنانه لپاره. نو زنانه لپاره د ویښتو ویستل دا مستحب دي چې زنانه هغه ویښته وباسي. البته که زنانه بلیډ یا ریزر استعمالوي نو په شریعت کې هیڅ ممانعت نشته دی، بلکې دغه استعمالولی شي. زنانه بلیډ ریزر هم استعمالولی شي، خو غوره د زنانو دپاره دا ده چې هغه خپل ویښتان وباسي. امید لرم ان شاء الله چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ چې د زیریناف ویښتو حد څومره دی، بیا د هغې وخت څومره دی، په څومره وخت کې هغه کټ کول پکار دي، او د هغې نه علاوه په کم څیز سره ختمول پکار دي. نو ان شاء الله په دې باندې به ضرور عمل کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.